مسؤلین وايي ننګرهار کې ناوړه دودونه تر ډیره کم شوي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوی صدیق الله قریشي بدلون وايي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د امیر المؤمنین حفظه الله ولسمه غنه فرمان چې د ناوړه دودونو مخنیوي لپاره توشیح شوی ولسونو سره په لیکلي او شفاهي ډول شریکوي ترڅو ناوړه دودونه بشپړ له منځه لاړ شي. په دغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست تر اوسه پورې په مرکز او په یو شمېر ولسوالیو کې بېلابېلې غونډې نیولې د ولسونو سره ترڅو پورې د دې په اهمیت باندې ولسونو ته عامه پوهاوی وکړي. دا رقم ته د دې فرمان یو شمېر مهمې برخې مونږ چاپ کړي دي او هغه مو ولسونو ته په ولسوالیو کې او په مرکز کې توضیح کړي دي. قریشي وایي ناوړه دودونه نږدې 50 سلنه راکم شوي او هڅه کوي ټول له منځه لاړ شي. په ډیرو ځایونو کې زموږ د بدو رواجونو هغه کچه ډیره ټیټه سوې ده. یعنې موږ ویلی سو چې په یوه سیمه کې مخکې 80% بد رواجونه او اوس د دغسې غونډو د عامه پوهاوي له لارې چې موږ په غونډو کې کوو یا په رسنیو کې کړی ده نو تقریبا 10 سلنه یا 20 سلنو ته راغلی. نو زموږ هڅه هم همدا ده چې خلک وپوهو په دې باندې او له هغې نه وروسته نو خامخا په ټولنه کې مثبت تاثیرات لري. د سرور ولسوالۍ یو تن قومي مخور عبدالمحمد وای د مسؤلینو له لوري وخت پر وخت دوی سره د ناوړه دودونو مخنیوي په اړه ناستې کیږي او تر ډیرې مثبته پایله ورکړي. خو الحمدلله تقریبا د څه فکر وکړو چې 50% د دې ناوړو رواجونو مخنیوي شوي دي او خلک هم خوشحال دي چې نور هم دا کار پرې وشي چې دغه ناوړه رواجونه ختم شي. دغه راز د سرور ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجي فضل نبی ستانکزی وایي ټولنې ته داسې رواجونه دننه شوي وو چې هیڅ شرعي اړخ نه لاره چې په وینای د امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان سره د لمنځه تلو په حال کې دي. یعنی دودونه خو تقریبا موږ یو څه ناڅه محدود کړي دي. توسعه خلکو ته کېږي د علماو له خوا نه کېږي د قومي مشرانو له خوا نه ورته کېږي. بس دا ان شاء الله چې یو څه وروسته به سوچه ختمې شي. یو څه کم سوي دي اوس خلک هغومره ډېر نه کوي. اوس د ټولنې کلتوري او اقتصادي برخې تر ډیره د همدغو ناوړه دودونو له امله زیانمنې شوي چې ورسره خلک په ستونزو کې اخته وي.